ډېر ښه. د افغان ټي وي ډېرو قدرمنو ګرانو کتونکو، یقینا چې دغه خوږ غزل نه به تاسو ډېرې زیاتې مزې اخیستې و. هغه ملګري چې په ادب مین وي، یقینا د غزل خپل یو رنګ دی، خپل یو خوند دی په موسیقۍ کې، او موسیقي چې ده نو په غزل ژوندۍ ده. نو مزه یې وکړه، ډېر زیات خوند یې وکړو. هم د دې سره سره چې کوم دی نو تاسو ګورئ چې زموږ سره ډېر قدرمن، ډېر دروند او په موږ ګران استاد شاعر سړی چې دومره موده څوک شاعرۍ ته ورکي، هر یو فن ته چې ورکي، دومره وخت چې ورکي، نو یقینا هغه بیا یو داسې ځای ته ورسي چې هغه د پوهې خاوند شي، او پوهه داسې شي چې بیا نور بچي وزیږي، او بچي داسې زیږي چې دغه واړه هلکان، د واړه کول شاعران چې کومي، سندرغاړي چې کومي، د هغې رهنمایي چې کومه ده، نو هغې بیا د دې دپاره ډېره زیاته ضروري. نو سید رحیم افریدي صاحب زما په څنګ کې ناست دی، او یقینا چې خوشحاله یم چې دغه لوی لوی خلک. او بیا زه یو ځل بیا د عدنان شاه او د دغه افغان ټي وي مننه کوم. ډېر خلک داسې وو چې ژوند کې زمونږ یو ارمان و، یو خیال و، یو تصویر به هم په دې ذهن کې و، کله به هم د چا نامه واورېدله چې کاش دا سړی به څنګه سړی، او دا به مونږ چېرته ګورو. نو دغه افغان ټي وي مونږ د هغه خلکو سره اشنا کړو، د هغه خلکو سره یې کېنولو چې هغه زمونږ د ژوند یو ارمان و، او هغه ارمانونه زمونږ پوره کېږي. او د رنګ رنګ د پښتنو د هغه خلکو سره چې هغه د دې قام، د دې وطن، د دې خاورې اساسي دي، د هغې سره یې مونږ اشنا کړو. نو زما په څنګ کې بیا چې کوم د سید رحیم افریدي صاحب چې را سره دی، د هغې نه دعا سلام خو ورسره کومه، خو دعا سلام به تېرېدی داسې په یو وړوکي شعر باندې په شروع کې کو. سید رحیم صاحب له راځم او د هغې نه څه خواږه اورو، بیا دعا سلام. په سره غرمه د بلتانه په دشته، په سره غرمه د بلتانه په دشته، درانه غمونه د هجران مې وجني، او هر سلګي د ارمانونو کړمه، هر سلګي د ارمانونو کړمه، وسې درېیمه خپل ارمان مې وجني. ډېر ښه، ډېر ښکلی. او ګرانو کتونکو، سید رحیم صاحب دغه ښکلی شعر او د دغه شعر سره واپس دې ته راګرځو. ننني پروګرام کې درته ډېر زیات هرکلی، او یقینا تاسو د خپل وطن نه وخت ډېر زیات بار اړوئ، مسافرۍ کې، نو د خپل وطن دغه ښکلاګانې، دغه محفلونه، دغه رنګونه خو به درته هلته ډېر زیات یادېږي. او زمونږ کوشش هم دغه دی چې دغه خلک چې زمونږ د وطن، زمونږ د قام، زمونږ د خاورې اساسه ده، یقینا دغه خلک چې مونږ دغه سکرین ته راوړو، دغه د افغان ټي وي شیشې ته را مخامخ کړو، چې دغه خلک یې نور لا د نامو سره ډېر زیات اشنا شي. نننی پروګرام د افغان ټي وي دغه منډې ترډې، دغه خواریانې، دغه در باندې څنګه ولګېد؟ شباب صاحب د ټولو نه اول خو چې چېرته هم زما پښتانه دي د دنیا په ګوټ ګوټ کې، او د افغان ټي وي په شیشه زما دا پروګرام اوري، دا خبرې او سندرې دا پروګرام اوري، نو هغو ټولو ته زما د لورې ډېر دعا او سلامونه او مینه. او د هغې نه پس چې کومه ده ډېر خوند یې وکړو پروګرام. او بل عدنان شاه بهی چې کوم دی هغه ډېر زیات کوشش شروع کړی وي، ډېر ښه پروګرامونه راوړي موږ ته، او دا پروګرام زما ډېر زیات خوښ شول او ډېر خوند یې وکړلو. او الله دې وکړي چې مینوال هم ترېنه خوندونه اخیستي وي، او ښه سور سره راغللو، ډېر خوند یې وکړلو. هغه ملګرو ته، هغه مسافرو ته چې تا سره بل ته په حجره کې یو ځای وو، ته راغلی خپلې خاورې ته، خپل وطن ته، ته خو مزې اخلې د دې خوشبویانو نه، د دې خوندونو نه، د دې نه مزې اخلې. هغې ته څه پیغام لرې دا وخت چې تا ګوري د افغان ټي وي په شیشه باندې، او زړه کې داسې یو درد او یو احساس محسوسېږي چې سید رحیم لالا چې دی نو هغه تللی دی او په وطن کې د موسیقو نه مزې اخلي، او موږ لا دلته پاتې یو. هغې ته څه ویل غواړې؟ بس مسافرو ته خو زما ټولو ته دا پیغام دی، او وردا مې ورته مینه ده که نه، چې خپل کارونه ده کوي، خپل روزګار ده کوي، د هغو په شا باندې لکه دلته چې کم اولاد پاتې ده، کم خلک پاتې دي، که هغو ته هلته تکلیف دی که نه، نو دلته دو ته څه سهولت هغه برابر شي. او بل چې هغو هلته مزدوري وکړي، څه کاروبار وکړي، کار وکړي، نو دلته به څه ناسره ولېږي، او دلته چې کم ماشومان دي، کم اولاد دي، دا به تعلیمونه وکړي، او ښه هغه پرې را جوړ شي، زندګي مستقبل به لکه روښانه شي، او ښه هغه به را جوړ شي. او بل مسافرو ته ټول چې څوک دا پروګرام اوري، هغوی ټولو ته زما ډېره مینه او ډېر پیرزوینې سلامونه. ستا مطلب دا دی ورته وایه چې کور ته مه راځئ، زر پیسې ډېرې وګټئ. نه نو کور کې به شباب هغه دغه وایي که نه، داسې د پښتو ټپي دي، وایي چې مسافري دې ډېره وکړه، کور ته راځه روزي به خدای را رسوي نه، او بله پکې داسې وایي چې مسافري دې ډېره وکړه او کور ته به راشي بچو خوښه به دې شمه. نو دغه باره کې د ډېره سوخته داسې مه وایي، دا ټپه هم شته ده چې پردی وطن په هر چا غم وي، او ما په پردي وطن کرلي دي ګلونه. نو ما خو درته وي چې ډېرې مجبورې نه او ډېر هغه نه کار سوي، پردی وطن دی،
خو بیا موږ ورسره مینه لرو او هغه کوو په دې چې موږ پکې ژوند دی موږ مسافر ټول چې چېرته دي خوشحاله د اوس یو بس ډیره زیاته مننه کوم ګرانو کتونکو د سیدرۍ مفریدي صاحب نه او یقینا چې ښه شاعر دی د پښتو ژبې ښه ادیب دی ښه لیکوال دی او بس مونږ به ورته چې کوم دی نو دعا کوو د ډیر عمر د ښه عمر او د دې نه به شعرونه میرونه هم واورو شعرونه به داسې ظاهره د شاعر سړی چې ناست وي او بیا ورسره په څنګ کې بل شاعر وي زما په شان داسې وړوکی غوندې نو د هغه بل شاعر زړه خو غواړي چې دی ورته څه واورئ نو د نه به څه خوندور شعرونه هم واورو شباب صاحب اول خو به زه یو ټپه درته وکړم چې ښار د بېغمه خلکو ځای دی ښار د بېغمه خلکو ځای دی او په غم ککړ خلک په غرو کې شپې کوي نه او یو بله ده چې ښار ته لاړ شم زړه مې ښه شي چې ښار ته لاړ شم زړه مې ښه شي چې دغه وران کلي ته راشم غمجن شمه نن سبا چې کم حالات شروع دی کلیوالو علاقو کې لکه دا نفرت بدنیتي دا ډېره زیاته ده پکې مینه محبت هغه شان نشته چې کم په مخ کې وخت کې وو مشران به وو حجرې بابا دی وي هغه به نن سبا چې وګورئ حجرې محفلونه دا شی هر څه وران پراته دي نه هغه مشران شته نه هغه د حجرو خوندونه شته دي او نه نور داسې څه هغه شته نو زما دا خواست دی د هغه دی چې الله دې وکړي چې بیا هغسې ابادې شي هغه خوندونه او هغه راشي که منګ او تاسو بیا باده که خیر وي او دغه ګران کتونکي په انتظار دي ستاسو د شعر غزل هم په سومدي هغه باندې ده ځکه مې دا خبرې وکړې د حجرو که نه چې ما چې دا غزل هم هغه کړو غزل څه داسې ده چې زمانې ستا ځان ځاني مې جړوي زمانې ستا ځان ځاني مې جړوي او کور په کور دا دشمني مې جړوي زمانې ستا ځان ځاني مې جړوي او کور په کور دا دشمني مې جړوي او ډیر خواږه وو که هر څه وو ډیر خواږه وو خو هر څه راله تراخه کړي ډیر خواږه دي خو هر څه راله تراخه کړي او ستا یادونه لیوني مې جړوي او ځای په ځای خلک د ځان نه مرور دي ځای په ځای خلک د ځان نه مرور دي او د وختونو بیروخي مې جړوي او ډیر خواږه وو که هر څه وو داسې نه وو ډیر خواږه وو که هر څه وو داسې نه وو اوس دا خپل لکه پردي مې جړوي ډیر خواږه وو که هر څه وو داسې نه وو اوس دا خپل لکه پردي مې جړوي او شباب صاحب د اخري شعر یې څه داسې دی چې خوشحالي به څنګه وکړم سدرېمه خوشحالي به څنګه وکړم سدرېمه دا غریبه غریبي مې جړوي ډیر ښه ډیر ښکلی ګرانو کتونکو یقینا شعر هغه شعر وي چې هغه کې دغه خپل ولس ته څه پیغام وي او پیغام دی کې د امن او د امن دپاره کوشش کړی او ما تا ته دغه پیغور را کړی چې ما تا دغه کینې دغه بغض دا د یو بل سره حسد دا به څنګه ختمو کله به ختمو نو لږ غوندې را ژوندي شئ او چې کوم دی نو ما خو وختي خبره وکړه پښتانه په صورتونو ښکلي خلک خو د کینو نه ډک خلک نو دغه کینې مینې ختمول غواړي او بس دی دې راته خدای آباد لري راځو یو بل شعر ته ورو یو بل کلام ته ورو د ګورو چې دغه کلام کې نور څه پیغام دی دغه خپل ولس ته دغه پښتنو ته یو دوه شعرونه به ولووایي چې ناز پرې مه کړه د نازونو دنیا نه ده ناز پرې مه کړه د نازونو دنیا نه ده او ګوره دا د چا د زړونو دنیا نه ده او ځان دې ویښ کړه را بیدار شه سدرېمه ځان دې ویښ کړه را بیدار شه سدرېمه دا ظالمه د خوبونو دنیا نه ده بل وخت هم د مازدیګر تیر دی د ماښام وخت دی چې یو بل کلام به داسې هغه کړو چې روماني شعرونه دي چې د کړمه دیدنونه مازدیګر چې د کړمه دیدنونه مازدیګر او لا تازه مې شي زخمونه مازدیګر حاجي صاحب چې د کړمه دیدنونه مازدیګر لا تازه مې شي زخمونه مازدیګر او ته خفه په بام ولاړه وې څه چلو ته خفه په بام ولاړه وې څه چلو چې کړل پیغلو اتڼونه مازدیګر او اوس خو ته او ستا همزولې پکې نه وي اوس خو ته او ستا همزولې پکې نه وي هغه بیره کې ټالونه مازدیګر او بل شعر دی چې د زلفې په دا سپین جبین خورې کړې چې د زلفې په دا سپین جبین خورې کړې څنګه جوړ شو ماښامونه مازدیګر ماښام هم دی او چې د زلفې په دا سپین جبین خورې کړې او څنګه جوړ شو ماښامونه مازدیګر
او اخیری شعر یې دی چې عجیبه غوندې جانان دی سدریمه عجیبه غوندې جانان دی سدریمه او بلوي ارخوا ورونه مازدیګر. ډېر ښه ګرانو کتونکو د سید رحیم صاحب دغه خواږه خوندور روماني شعرونه یقینا چې تاسو به ترې ډېرې زیاتې مزې اخیستې وي او د ژوند هغه ملګري هغې چې تازه تازه راغلي وي ادب ته او ادب دا ډېر خلک داسې وایي چې دغه پسې وروستو یو څه وي نو دغه سړی شاعر کېږي خو خیر مونږ هغې خبرو ته نه ځو. حاجي صاحب مې په څنګ کې ناست دی او حاجي صاحب چې دی ډېر ښه دروند نظر یې راوړی او ډېر ښه پیغام یې راکړی او حاجي صاحب سره اخري یو څو خبرې دغه کوو. اخري دی خدای نه کړي دی دې راته خدای ژوندی لري بیا بیا به راځي خو د ننني پروګرام اخري دغه خبرې او زه ورته دغه غوښتنه غواړم چونکې زمونږ د وطن زمونږ د خاورې زمونږ د کلي هغه ملګري چې هغه دا وخت د خپل وطن نه بهر دي او مونږ ګوري د افغان ټي وي په دغه شیشه باندې نو هغوی به هم دغه سوچ کوي چې حاجي صاحب دې راوستی او نو حاجي صاحب دې زمونږ طرف ته د هغه نظر راوانړاو نو حاجي صاحب څه به ویل غواړي دغه خپلو مسافرو ته؟ بس سید رحیم افریدي صاحب چې کوم کلام ووی په هغه کې لکه د پښتنو د ژوند د تېرولو نچوړو چې حجرې ژوندی کوي نو چې حجرې ژوندی شي نو دښمنۍ به ختمې شي چې حجرې ختمې شوې نو دښمنۍ شروع شي او کینې شروع شي او په کور کور کې مطلب خبره هغې په دغه په ژبه کې وویله چې یاره مطلب د چې ورور خپل راته پردي شو که نه خپل ولې پردي کېږي چې یو ځای ناسته نشته او چې کله یو ځای ناسته نو مطلب زه ما د ټولو نه مخکې خو د عدنان شاه صاحب او زه د شباب بهي چې کوم ما ته مخامخ ناست دی خوی پرنګ ښایسته او دا خبرې پښتنو ته رسوي زه پښتنو دا یو پیغام ورکوم چې په کوم ګوټ کې دي په کوم ځای کې دي او د افغان ټي وي په سترګه ګوري زه د خپل طرفه سلامونه وایم او هر چېرته چې دی الله دې په عزت کې په خوشحالو کې لري نو زه یم چې زمونږ جوماتونه او زمونږ حجرې آبادي دواړه آبادي شي نو انشاءالله تعالی زمونږ ژوند به د خوشحالۍ او د امن او که چېرته خدای مکړه زمونږ حجرې او جوماتونه کمزوري شي نو زمونږ پښتو زمونږ کلچر دا به ختم شي نو زمونږ الله پاک ته مونږ ته د خپل افریدي صاحب او دا زمونږ د شاعرۍ په ژبه کې چې مونږ ته کومې خبرې کوي دوی له ژوند ورکړي او زه ټولو پښتنو ته د خپل طرفه د افغان ټي وي طرفه سلامونه او ورکړی ویم او خوشحاله اوسئ. ډېره زیاته مننه ډېره زیاته مننه یو جهان مننه د حاجي صاحب خوږې خبرې او د سید رحیم افریدي صاحب دغه خواږه شعرونه. راځو یو ځل بیا د موسیقۍ دغه رنګونو ته اجمل عزیز ته به راځو د هغې نه به داسې څه ګرم خواږه څه شی به تېورو ځکه چې وخت ماښامې دی او د ماښامي کې چې دا موسیقي لږه تازه شي ګلرنګه شي نو خوند وکړي. زه به یې سپارم تاسو دې ته چې د دوی نه څه خواږه واورئ خو زه به درته یو څو شعرونه ویم او د شعرونو په دې شعرونو کې به زما له طرفه د خدای پاماني چې ما یې د حسن د لمبو په سوري خوب کړی دی او ملګرو ما ورپسې ځکه لیونتوب کړی دی د ښار مینو شکر وباسئ په هر څه شته یې د ښار مینو شکر وباسئ په هر څه شته یې مونږ خو د لوږو تندو غی کې مینتوب کړی دی او د کور او ګوره یې بغیر بل څه لیدلي نه دي زمونږ د کلي جونو داسې پیغلتوب کړی دی نو ستا د ښایست عمر به لږ نه و خو څه وکمه ستا د ښایست عمر به لږ نه و خو څه وکمه فطرت د ګل د ژوند په ورکړه کې شومتوب کړی دی او ما د هغې سنګلي نیسي د کوڅې مې شړې ما د هغې سنګلي نیسي د کوڅې مې شړې یاد که په کومه چې تا ډېره موده خوب کړی دی. ډېرو زیاتو قدرمنو د لوی الله په امان په خدای مو سپارم ښاد آباد اوسئ. ټلویزیون دې تل آباد وي وړې د عدنان شاه پکې ویم شپې سبا کوي ناوړې دا ګودر د غاړې ګلې وړې پرون تازه وې نن دې مړاوې د څانګو ناوړې
راځه چې دواړه سره یو شو وړي زما او ستا څوک دي چې به مونږ پخلا کوي نه په یار مې ډېر ډېر سلام خدایه او د غریبۍ مې ورته مه وایه حالونه او زما لالې لیونیه او ته لیونی وي زه دې هم لیونی کمه او یو آخري مې سره بیدا وي او پسې دریم باندې مې وایه سلامونه و دا ستا د کلي جنکۍ تورې یا لکاندې ښکلې ښکلې و دا ستا